نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په آخر د زمان کې د فتنو په زمانه کې که چا زما یو مړ سنت هغه ته وایي چې په خلکو کې رواج ختم شوی، چا زما یو مړ سنت را ژوندی کړي هغه ته به د قیامت په ورځ د 100 شهیدانو اجر الله ورکوي. ګوره موږ د دې سره څومره بېوا کوي. اذان شروع وي موږ مجلسونه روان وي. بعض داسې خو لا موږ اورېدلی دي چې دا کور والا د امام ته شکایت کوي چې د دې مسجد له سپیکر زما د کوره واړوه. دا زموږ په اذان موږ په خبرو مجلس کې خلل اچي العیاذ بالله. څومره خطرناک خبره ده. موږ د اسلام سره ډېر بې باکه مختص یو. دا دومره عظیم رکن دی، دا اذان دومره مهم شی دی چې نبی علیه السلام وایي چا چې د مؤذن سره جواب ورکړي او د عقیدې د خوا د زړه له کومې ورکړي د هغه دپاره جنت دی. یو بل روایت کې خو نبی علیه الصلاة والسلام دا هم فرمایي قام بین صف الرجال والنساء یا معاشر النساء اذا سمعتم اذان الحبشي واقامته فقلن كما يقول. دې څه معلوم سو چې یوازې نارینه نه وي. نبی علیه الصلاة والسلام د نارینه او د ښځینه جلا جلا ټولۍ وه. د الله رسول په زور دا ناره کړل ای د ښځو طبقو، ای ښځینهو، کله چې تاسو د بلال حبشي اذان کلمه واورېدل تاسو به ضرور ورسره تکراروئ. کوم کلمات چې بلال وایي حبشي وایي هغه به وایاست سره. البته د حی علی الصلاح حی علی الفلاح په وخت کې به لا حول ولا قوة الا بالله وایاست. ګورئ ښځو ته لا حکم دی. د ښځو ته د حکم څخه مطلب دا سو چې نارینهو ته به طریقه اولاد حکم دی. چا په دې ناز خلکو کې د ماپښین د آزاد جواب ورکړي؟ هېچا نه دی ورکړی. ګورئ دا هغه شی دی چې زموږ په معاشره کې پاته سوی دی. ښځه خو سره په دې خبره نه ده چې اذان نو یو چیش دی، دا په اسلام کې کم حیثیت لري، د دې جواب څنګه ورکېږي، زه څنګه جواب پر دې خبره نه ده. دا مسؤلیت د چا دی؟ دا زما او ستا مسؤلیت دی، دا یې د مشر ورور مسؤلیت دی، دا یې د پلار مسؤلیت دی، دا یې د خاوند مسؤلیت دی، دا د کور کې د مشرتابه د ټولو مسؤلیت دی چې ښځه به په دین خبرې